الله الرحمن الرحیم. د لوی اختر پر راتګ خپل ملت او اسلامي امت ته صمیمانه مبارکي وړاندې کوم. فرارسیدن عید سید قربان به مردم کشور و مسلمانان جهان مبارک باد. قربان های bayramingiz muborak. وطنوالو، د ستر ابراهیمي او اسلامي سنت بیا تازه کېدل چې همدای مبارک شپې ورځې دي، موږ ته په خپلو ملي قربانیو د بیا فکر کولو یو فرصت برابروي. نږدې نیمه پېړۍ وشوه چې موږ د عمومي منفعت په نامه د فردي قربانیو سخت امتحان تېروو. سره له دې چې له دې امتحانه د ملت په توګه بریالي ووځو، عمومي منفعت ته نه رسیږو او نتیجه ناکامي راوځي. همدغو مسلسلو سیاسي ناکامیو زموږ هېواد له ترقي راګرځولی دی. د اوږدو لسیزو دا ملي ماته چې زموږ د ټولنې او هېواد روحي او جسمي روغتیا یې زیانمنه کړې، تل په خشونت کې منعکسه شوې ده. سره له دې چې د وروستیو 20 کلو د خشونت اصلي عاملینو یعنې طالبانو د واک په نیولو یو څه کراري راوسته، خو خشونت یې ونه دراوه. دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده. دا جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي، ځکه افغانان وایي په زور کلي نه کېږي. منفي امنیت نه یوازې هوسایي را نه وسته، بلکې طالبان هم له افغانانو او هم نړۍ سره په تقابل کې ودرول چې فقط یوه خبره کوي: نه یې منم. دا یو بې ګټې دریځ دی، ځکه اصلي زیان وطن ته رسیږي چې فرصتونه بایلي. طالبانو یو ځل بیا د هدف او وسیلې ترمنځ توپیر ونه شو کړی. واک قبضه کړ، خو مشروعیت ته ونه رسېدل او رسېدلی هم نه شول. له بلې خوا دا هم ښکاره ده چې ملي ثبات له طالبانو پرته راتللی نه شي. د سولې او ثبات دایمي کېدل اوس په دې اړه لري چې له طالب سره د تېرو 20 کلو چلند صادقانه وڅېړل شي، په خطاګانو اعتراف وشي او له دې لارې خشونت او غچ اخیستنې ته بهانې له منځه ولاړې شي. د دغې غچ اخیستنې اصلي بیه زموږ خویندې او ورونه، زموږ ولسونه او نسلونه ورکوي. اوس باید هدف دا وي چې د بېاعتمادي فضا پورته او له دې لارې نه یوازې اوسنیو بلکې خپلو راتلونکو نسلونو ته سوله، مثبت امنیت او